زما افغانستانا زما افغانستانا لنوی پرمختګ او ارتقا په لور روان. کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په نهمه ناحیه کې د طالبانو د هدیرې سړک د اساسي قیرزي کولو چارې راپیل کړي دي. دغه سړک چې د کوټ بابا عمومي سړک د مناند د وخانې د عمومي سړک سره وصل کوي تقریبا 580 متره اوږدوالی او 14 متره بردوالی لري چې تر دې دمه یې 80% کارونه مخته تللي دي او پاته کارونه به یې د یوې میاشتې په موده کې بشپړ سي. دغه سړک هر مکمل 14 متره دی چې درې متره یو طرف او بل طرف ته سایډ والفونه یا پیاده روونه دي او بیا یو طرف او بل طرف ته یو متر چریان دي او مکمل چې د اصلي د 8 متره او 8 متره چې دی هغه د سړک مکمل خپل عرض دی. دغه سړک د کندهار ښاروالۍ په مختلفو ناحیو کې د سړکانو د اساسي قیرزي کولو یوه برخه ده چې هر ورځ 22 کسانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. 15 کسان په مسلکي ډول او 19 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. نن درېیمه ده چې په دا ځای کې چې د کومه پروژه شروع شوې ده په دې ځای کې دا کار شروع کړی دي نو زه ځینې خوشحاله یم بس خدای پاک دې ته یې وزونه ورکړي. تر مخه دا چې و چې بیکاره ومه نو کاروبار مې نسو کولی د مځکو کارونه مې کړل بیا یوه شو دوی راغله د انجینران مو کلي ته د هغو رئیس ورسره اخته شوی دی دا اوسه پورې. د یادونې وړ ده چې دغه سړک په اساسي رغولو سره د همدې لارې تلونکو کسانو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. دا سړک خو نو ولې خوشحاله ورور د باسکله لار ته منع کوه د خلکو باسکلان پر څټ راخیستي وه موټر واخله مشر جنازه و هغه به بیخي در سره بیا هغه د زیارت مخ ته ودرول او دغه کارو څخه چې د ښاروالۍ پر مخ کړي موږ نهایت ډېر خوشحاله یو. دغه مشکلات و چې یو باسکل هم پر دغه لار باندې سم نس تېرېدلی دا غرونه د یاقوت لارې هیرې لارې لالونه د سرو سپینو